دوستانو مشرانو صدقه ډیر بهترین سیز دی او د صدقې په ذریعہ سره انسان الله جل مجدو ته نږدې کیږي او جنت ته نږدې کیږي او د دوزخ او د جهنم نه لری کیږي. الله تعالی په قران پاک کې په سوره توبه کې فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الله تعالی فرمایي چې اے پیغمبره ته د دې مسلمانانو د مالونو صدقه واخله د دې په ذریعہ سره د دې پاکیو کا د ګناهونو نه ظاهري او باطینی، یعنی د صدقې په ذریعہ سره انسان د ګناهونو نه پاکيږي چې څومره ګناهونه دي شوي نو صدقې په ذریعہ سره الله جل مجدو د ګناهونو معاف کوي. او دا شانتي د حدیث مبارک مفهوم دی، نبی سلام فرمایي چې صدقې سره بلاګانی او مصیبتونو دفع کیږي، یعنی انسان باندې مصیبت تکلیف او غم پریشانی را روانه ده او د صدقه وکا نو دا صدقه هغه سره ټکرو شي او دا صدقه د غم او مصیبت ختم کیږي او مسلمان ته امن او سلامتی ورسي. او دا شان د حدیث مبارک کې راځي نبی سلام فرمایي چې صدقه د الله تعالی غصه قهر او غضب سړی، یعنی مسلمان دی هغه الله تعالی په قهر او په غضب شوی دی او د صدقو کې په دې صدقې سره الله جل مجدو غصه د دنه سړی شي او د تبخیر او عافیت ورسي. نو دوستانو وګورو چې کوم ځای کې داسې کارونه کیږي چې هغه د صدقې جاری والاوي، لکه جمعتونو کې کنستراکشن روان دی او کار کیږي، یا یو مندسه کې کوم د کنستراکشن روان دی، یا یو پل جوړیږي، یا د اوبو سکرو لپاره یو پمپ هغه جوړیږي، یا مسافرخانه جوړیږي، نو په دې کې روپۍ ورکول او پیسې ورکول دا ټول صدقات دي. دا شان دي غریبانو باندې روپۍ لګول، مور او پلار باندې، خپل اولاد باندې، کوروالا باندې، طالبان علماء باندې د مختلف قسمه صدقات دي. نو د صدقې په ذریعہ سره انسان نه الله تعالی بدمرګ دفع کوي او د الله تعالی غصه سړيږي. او د بدمرګ مثال لکه انسان روان دی او دا شان د اسکیډنټ وکړو، خطرناک ولګي، د اندامونه خراب شو، اندامونه یو بل نه جدا شو، دې قسمه ورنه الله تعالی دې بچ کړي. دا شان د اسمان تندر راغورځیدل شو دي نه به الله بچ کړي، دا شان د چت نه راغورځیدل شو دي نه به الله بچ کړي. ان شاء الله کوشش وکړو د خپل وس مطابق صدقې ورکو د الله جل مجدو په لار کې او داسې کارونو کې خپل روپۍ لګاو چې هغه صدقې جاریه وي.